هغه 40 کلنه مور چې د ګنډنې پر مهال په وار وار په ګوتو د ستنې درد احساس کړ، خپل زوی لوی او د سیالانو سیال کړ. نجیبه غیبي چې د کابل په یوه څنډه کې استوګنه او د خیاطۍ او لاسي توکو جوړولو استاده ده، وایي له تېرو 19 کلونو راهیسې دغه کار کوي. دا وایي د کار پایل له 300 افغانۍ و. اولای سال کرزی بود که من یک سرپتلونی رو دوختم برای یک خانم فروختم. اون سرپنجانی برای ما افتاده بود یک 300. باز ما رو بر از او 400 فروختم. باز پول از او را گرفتم، باز یک ذره تیکه خریدم، یک تای دیگه هم جور کردم بر از او خانم 500 فروختم. اونمو 500 ما بر خود سرمایه جور کردم. له نجیبې غیبي سره اوس مهال 26 نورې میرمنې هم د لاسي توکو جوړولو کار کوي، خو د بازار موندنې او خرڅلاو ډیر بوج یې د دې پر اوږو دی. وایي خوشحاله ده چې د نورو بیوسو او نالوستو میرمنو لاسنیوی کړی دی. یعنی خانم‌های هستن بیچاره که اولاددار هستن، اولادایش مکتب میرن مگم پول کتابچه و قلم ندارن، یکی بیک ندارن، از این چیزها را باز این خانم‌های خیاطی را که میکنن بسیاری یعنی از میا برای اولادای خود قلم و کتابچه و بیک یعنی بوت لباس این چیزا میگیرن. له تیرو 19 کلونو را په دې خوا افغانستان ته د بهرنیانو په راتګ سره د افغان میرمنو لاسي توکو، جامو او ګڼو ګرم بازار پیدا کړی او دوی ډیر پیري. ترڅنګ بیا په کور دننه هم د خلکو پام وراوښتی. خو له تیرو څو میاشتو راهیسې چې کرونا وایروس په بازارونو په بېلابېلو برخو کې د خلکو پر فعالیتونو سوری غوړولی، نجیبه هم وایي کارونه یې ټکني شوي دي. دیگه در کابل هم خوب بود، خوب فروشات داشتین. می کرونا بسیار اقتصاد مردم ضعیف کرده. می حالم در نمایشگاه که میرم من هیچ وقت دیگه احتمالم نمی بود که میماند. این حال هیچ کس فروشات ندارد. نجیبه غیبی یوه له هغه میرمنو ده چې ټول مسئولیت په غاړه واخلي، خو په خپل یوازیني زوی زده کړې وکړي. باز 4 سال پیش رفتک مالزیا، اونم اونجا یک 3 سال میشه که اونجا درس هم میخوانه، حال وظیفه هم داره. فضل خدا دیگه، حال فضل خدا بسیار خوش هستم از اینی که زحمت کشیدیم، کار کردیم، امی تو یک بچه را رساندیم. نجیبه وایي اوس یې اقتصادي وضعیت ښه دی او دا کار له ډېر مجبوریته نه کوي. دی وایي دا خواري د هغو میرمنو لپاره ګالي چې د کورنۍ سرپرستي کوي او اولادونه یې زده کړو ته اړتیا لري.